अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। په نننی ویلوګ کې زم اجاز یوسفزئی کتونکو په نننی ویلوګ کې بز ذکر کوم د پاکستان تحریک انصاف د 23 نومبر چې کوم د اسلام آباد په لور مارچ او بیا په اسلام آباد کې چې کوم دوی پړاو واچو د دې ورستو په هغوی باندې کریک ډاون شو، یعنی د اوسنی تاریخ پورې یعنی 20 نومبر پورې چې کوم ډیولپمنٹ شوی دی په هغې کې د علي امین ګنډاپور پریس کانفرنس هم شامل دی. د دې نه علاوه علي ماخان چې کوم سوالات پورته کړي دي دا به هم ډسکس کوم او د ټولو نه اهم ترین اپیل به هم زکوم هغه خلکو ته څوک چې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن نه نفرت کوي او په دې وخت کې چې کوم د هغوی کوم اټیچیوډ دی یا کوم بیهیویر دی په دې به هم زه یو اپیل کوم دغه خلکو ته. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې تقریبا 15-14 ورځې مخکې چیرمن یا بانی تحریک انصاف عمران خان د اډیاله جیل نه د علي ماخان او نعیم احمد پنجوتا په ذریعہ باندې نعیم حیدر پنجوتا په ذریعہ باندې د 23 نومبر باندې د اسلام آباد په لور ډي چوک ته د مارچ کولو او درنور کولو لپاره اعلان کړو. په دې کې چې کوم د پارټۍ اعلی قیادت نظر انداز کړی شو، یعنی بریسټر ګوهر یا چې کوم نور د پارټۍ مشرانو هغوی ته دا قسمه انسټرکشن نو ملو شوي، صرف علي ماخان ته او د نعیم حیدر پنجوتا ایډوکیټ چې کوم دی هغوی ته د لانګ مارچ چې کوم دی د اعلان عمران خان ویلو. بلاخر 24 نومبر راغی د پاکستان تحریک انصاف قافلې د خیبر پختونخوا نه، د بلوچستان نه، د پنجاب نه، یعنی د کوم ځای نه چې قافلې را روانېدلې شوې هغوی په دغه ورځ باندې را روان شو او دوی چې کوم دی چې څنګه اټک پل کراس کړی دی په دغه ځای کې اولني چې کوم دی مدبیر شو او د شل سره د دوی چې کوم دی سامنا وشوله، مخامختیا وشوله چې څنګه دوی دغه رکاوټ هم کراس کنو. مخکې دوی راغلل ځای په ځای څه لږ رکاوټونه وو د کنټینرو په شکل کې او دغه رنګ د پولیس لخوا چې کوم ټیر ګیس او یا چې نور کوم شیلینګ وو د هغې هم د دوی چې کوم دی مخامختیا وکړله او د دوی وروسته دوی چې کله هرو مقام ته راورسېدل، هرو پل مقام ته راورسېدل، دغه ځای کې ریسټ ایریا ده، تاسو به کتلې په موټروی باندې. نو دغه ځای کې دوی تقریبا شپه تېره کړله او سبا سحر چې شو یعنی 25 نومبر چې شو نو دوی دوباره دغه قافله را روان شه. دې دوران چې کوم دی د قافلې سره د 26 نمبر چونګي نه مخکې چې کوم دی د ډیر اسماعیل خان قافلې یعنی د جنوبي اضلاع درې قافلې وې هغه هم میلاو شولې او دغه رنګ د ملاکنډ ډیویژن او د هزاره ډیویژن قافلې هم دې ځای کې میلاو شولې. بلاخر دوی چې کله څنګه مخکې موومنټ کوو 26 نمبر چونګي ته راورسېدل، دې دوران بشرا بیبي د چا باره کې چې ویل کېدل د ټولو نه اول به زه دا ذکر وکړم چې بریسټر ګوهر په 23 نومبر باندې یعنی د 24 نومبر نه یو ورځ مخکې یو نجي ټي وي سره د هغه انټرویو و په هغې کې هغه دا ذکر کړو چې بشرا بیبي به د دې احتجاج یا د دې مارچ چې کوم دی برخه نه وي، خو بل ورځ چې کوم دی حیرانکن طور د بشرا بیبي چې کوم وه هغې کې شامله شوه، د علي امین ګنډاپور چې کومه قافله وه په هغې کې را روانه شوله. چې کله دوی 26 نمبر ته راورسېدل څنګه چې ما د دې نه مخکې ذکر وکړو چې ټولې قافلې دغه ځای ته راوځه شولې، نو بشرا بیبي دوی ته دا خواست وکړو چې اوس موږ له مخکې تلل پکار دي. خو بهرحال بشرا بیبي مخکې لاړله او د دې سره چې کوم احمد نیازي چې کوم هغه هم موجود دو، ډیر زیات کارکنانو ګاډو او علي امین ګنډاپور قافله چې کومه چونکې هغه لږه لویه وه د هغې موومنټ په مزه کېده. خو بهرحال بشرا بیبي اسلام آباد طرف ته ان شوله. 26 نمبر کوم ځای کې چې ډیر زیات خطرناک شیلینګ شو په اول ورځ دغه رکاوټ هم بشرا بیبي کراس کو او دوی چې کوم دی سرینګر هایوې ته را روان شو. په دې ځای کې چې کوم دی ځینې خلک دا کلیم کې ځینې صحافیان دا وایي چې په دغه ځای کې د بشرا بیبي د گرفتارۍ هم څه اندېښنه وه، خو ولې دغه ځای کې چې کوم د راولپنډي یا د اسلام آباد چې کوم د مخکې کارکنان ناستو، امیر مغل شه یا نور چې کوم مقامی قیادتو د دوی په مشرۍ کې چې کوم کارکنان ناستو هغوی د دوی سره میلاو شو، دا قافلې ته لږ سټرنث ورکړه او د هغه چې کومه خط شوه د گرفتارۍ هغه ایوارډ شوله. د دې نه مخکې دوی مخکې تګ کوي او شاته چې کوم قافلې وي هغه هم راورسېدل. کارکنان چې کوم دی د مخکې نه ډي چوک ته انشو او په ډي چوک کې په کثیر تعداد کې دوی موجود وو. کله چې دوی چاینا چوک ته راورسېدل کتونکو دا د F5 ډي چوک د F5 او G5 ترمنځ چې کوم دی بالکل واقع دی او د دې په شا چې کوم دی دغه حساس امارتونه دي چې کوم دی قومي اسمبلی ده او دغه رنګ سیکریټریټ دی، دغه رنګ پارلیمنت لاجز یا د دې رایټ سایډ ته چې لږ وګورئ نو سپریم کورټ په نظر راځي. نو دا ټول اهم امارتونه چې کوم دی د ډي چوک سره نږدې دي، بلکې ډي چوک چې څوک قبضه کړي نو دغه امارتونه یو قسم لا چې کوم دی دغه ځای کې یو لینډ لاک سچویشن جوړ شي.
خو بهرحال زه به لږ ذکر وکړم چې کله د شپې 9 بجې شوې په دغه ځای کې د حکومت لخوا کریک ډاون وشو او د هغې په نتیجه کې ډېر کیژوالټیز مخې ته راغلل. وفاقي وزیر داخله محسن نقوي وایي چې دوی دا اپریشن کامیاب شوی دی او دا رینجرز پولیس او اف سی چې کوم دی په بھرپور طریقې سره په کامیابۍ سره د اپریشن سرته رسولی دی. په دې کې د تحریک انصاف هیڅ کیژوالټیز نه دي شوي. تر دې دمه داسې ډیټیلز هم لاندې دي راغلي چې مختلف اسپتالونو سره ډیټا جاری کړي وي. په دې باندې به بیا وروسته خبره کوو چې کله دا ډیټیلز راشي. خو زه به دا معامله لږ په وړاندې بوځم او یقینا چې ټول پاکستان او دغه رنګ د تحریک انصاف چې کوم ځای کې کارکنانو او هغوی چې کوم انتهایی د غم ښکار شولو چې کوم دغه کریک ډاون شو د شپې ځکه چې بجلی په بند کړی شوی او اوبه بند کړی شوی نور چې کوم معاملاتو دغه ځای ته اکسیسیبل نو. د دې نه علاوه علیما خان د عمران خان چې کوم خور د هغې هم دا سوالات پورته کړي دي چې د مازدیګر ماښام نه څنګه جنریټر بند شو یا بجلی بند شوله یا چې کوم لاوډ سپیکر هغه ولې بند شو ځکه چې متبادل دغه ځای کې انتظامات ډیر ایزي وي. دا سوال هم ډیر زیات اهم دی. په دې به هم موږ لږ مخکې ذکر کوو. د دې وروستو په څه طریقه باندې بشرا بیبي یا الیمین ګنډاپور هزاره ډیویژن ته واوړېدل او نن مانسیرا کې چې کوم دی پریس کانفرنس کړی دی. د هغه دا وینا وه د الیمین ګنډاپور چې کوم پریس کانفرنس و په هغې کې چې کوم د بنیادي خبره وه یا چې کوم مین کرکس و هغه دا چې پاکستان تحریک انصاف په خپل احتجاج جاری ساتي درنه به جاری ساتي. خو الیمین ګنډاپور دا کلیر نه کړله چې آیا دا به په کوم شکل کې دی جاری ساتي ځکه چې درنه یا چې کوم دی مارچ یا احتجاج کول دپاره چې کوم بیسټ وینیو دا د تحریک انصاف د بانی مطابق هغه هوډي چوک دی اسلام آباد دی یا راولپنډي ده. نو الیمین ګنډاپور دا خبره واضح نه کړله چې آیا که څنګه به احتجاج کیږي. بالکل په دې باندې سیاسي سټیټمنټ خو ورکړل خو لکه په دې چې کوم دی هغوی خبره ونه کړله. د دې نه علاوه زه به ذکر وکړم چې زما د دې خبرو مقصد په الیمین ګنډاپور یا په بل د تحریک انصاف چې کوم مشران دي په دوی باندې تنقید کول نه دي. خو لکه ځینې سوالات راوچتېږي په سوشل میډیا باندې په مین سټریم میډیا باندې نو ما هم مناسب وګڼل چې دا سوالات راپورته کړم ځکه چې تحریک انصاف چې کوم دی په دې وخت کې په غم کې دی او داسې خبره کول نه دي پکار چې لکه هغوی چې کوم احساسات دي هغوی ته ټیس ورسي. د دې نه علاوه زه به بله خبره وکړم چې هغه کوم سچویشن چې دا معامله چې کوم وه دا یو داسې بدترین حادثې ته مخې ته راغلله. زه به ذکر وکړم چې بریسټر صاحب چې کوم دی مشیر اطلاعات خیبر پښتونخوا هغه دا ویلي چې موږ د بانی تحریک انصاف سره په وینیو باندې خبره کړې وه او سنګجاني چې کوم دی یو مقام هغه په هغې باندې امادګي ظاهر کړې وه. خو به هر حال بشرا بیبي دا نه ومنستې او معامله چې کوم دی مخ په وړاندې راوړله. د دې نه علاوه د دې خبرې هم ذکر پکار دی چې کچرې بریسټر صاحب ډېر زیات وایي چې موږ بانی پی ټي آی سره په عین موقع باندې مذاکرات کړي دي یو ورځ مخکې مذاکرات کړي دي. دا ماته ممکن نه ښکاري. دا به دوی یو سجیشن ضرور ورکړي خو دا به د بانی تحریک انصاف سره چې کوم راتلونکي ملاقاتونه کیږي یا د هغه د خور ملاقات کیږي یا چې کوم د الیمین ګنډاپور یا نور مشرانو ملاقاتونه کیږي د وکلاو ملاقاتونه کیږي نو دا خبرې به ورو بهر راوځي. د دې نه علاوه د ټولو نه غټ فیلیر چې کوم دی د حکومت لخوا چې کوم بالکل چې کوم مذاکراتي چینل هغوی بالکل نه دی اکټیو کړی. صرف د مارچ نه یو ورځ مخکې موږ داسې اورېدلو چې د امیر مقام یا رانا ثناء الله یا چې کوم دی سپیکر یا صادق په مشرۍ کې یا دغه شان یو کمیټي جوړه شوې ده دې خوا شبلی فراز دی یا صدقه سر دی یا چې کوم دی بریسټر ګوهر دی د دوی هم یو کمیټي جوړه شوې. نو موږ ته یو امید ښکاره شه چې شاید دا مشران انګیج شي مذاکرات وکړي. نو زما دا خیال چې د درنې اجازت په ورکړي او چې کله درنه کمزوري شي ځکه چې درنه سسټین ساتل ممکن نه ده د تحریک انصاف لپاره. که هغه د 126 ورځې درنې موږ ذکر کوو نو په هغې کې د تحریک انصاف چې کوم چیرمین په هغه وخت کې عمران خان هغه موجود و شاه محمود قریشي موجود و نور چې کوم مرکزي قایدین هغه ټول موجود و. هلک چې کوم ډېر زیات چارج په هغه وخت کې سچویشن هم بدل خو اوس انټایرلی ډفرنټ سیناریو ده. عمران خان په جیل کې دی شاه محمود هم په جیل کې دی نور چې کوم مرکزي قایدین دي هغه هم په جیل کې دي او چې کوم هارد کور ورکرز دي تقریبا 10,000 پورې ویل کېږي چې په مختلفو سند کې بلوچستان کې پنجاب کې اسلام آباد کې یو شمېر نور ځایونو کې چې کوم دي دا په جیل کې دي. نو د دې خبرې وضاحت هم دوی له پکار دی چې دا معامله ولې د مذاکراتو په ذریعه ونه شوله ځکه چې مذاکرات خو الریډي اناونس شوي. نو زما خیال دا و چې دوی به د مذاکراتو په نتیجه کې درنه ورکړي بیا به مزید مذاکرات کېږي څنګه چې موږ په ماضي کې د درنو یا چې کوم لانګ مارچ دوران دغه مذاکرات لیدلي دي. حکومت هم ټیم تیار کړي او اپوزیشن چې کوم هغوی هم ټیم تیار کړي بیا خبرې اترې شوي. نو موږ وایو چې دا درنه ختم شي په دې کې به مذاکرات وشي څه ټرمز باندې به دوی اګري شي بیا به دوی لاړ شي روات ته یا سنګجاني ته یا چې کوم پریډ
راوند په اسلام آباد کې یا نور چې کوم وینیوز دي هلته به دوی جلسه وکړي. زما ذاتي طور دا خیال و، زما بالکل دا خیال نو چې لکه په اسلام آباد کې به کریک ډاون کېږي. موږ یې سلیکټ ډېر د دوی د کنټرول یا کنټینټ ساتلو لپاره به شلینګ کېږي یا به پولیس ګیر چاپېره شي چې به دا معامله خوره نه شي. او چې کوم ریډ زون دی بیا زموږ د یو ملګري خبره انتهایي ریډ زون هم پکې دننه نشته دی. په هغې کې چې کوم دی پارلیمنټ دی، سپریم کورټ دی، او دغه رنګ هغې په اخوا چې کوم دی چې کوم مین ایونیو ده په هغې کې غیر ملکي سفارتخانې دي، دغه رنګ نور حساس ځایونه دي په دغه ځای کې. پنجاب هاوس دی هغه F5 سایټ ته. نو مونږ وایو چې دې طرف ته به معامله یعنې که دې طرف ته د ننوتلو کوشش وکړو مظاهرینو یا د تحریک انصاف کارکنانو، نو دا به ناجایز وي. بهرحال په دې چوه کې د دې خلاف کریک ډاون وشو. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دا مومنټ دی دا د یوې ورځې خبره نه ده. تحریکو کې دغه شان واقعات، دغه شان مارچونه، احتجاجونه او نقصانات دا یو عام خبره وه. خو زه د دې بالکل په حق کې نه یم چې لکه بالکل هر ټیم د نقصان کېږي. خبرو اترو نه هم کار اخیستل پکار دي او خپل تحریک چې کوم دی هغه مخ پر وړاندې بوتلل پکار دي. د دې چې کوم د دې لانګ مارچ یا د اسلام آباد په لور چې کوم احتجاجي مارچ دا اگر چې په دې وخت کې موږ ته په نظر راځي چې دا ناکام شو، خو بهرحال دا د یو چې کوم یو مومنټ دی د هغې یو برخه جوړه شوله. دغه شان نور به هم تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي یا مشران دي هغوی به ضد دي چې لکه موږ به دا تحریک کنټینیو ساتو. نو زه وایم چې د دې سره د تحریک انصاف هغه مومنټم اگر چې لږ ټایم کې ودرېدلی دی، خو لکه دا زه نه وینم چې دا په مکمله توګه ختم شوی دی. د ټولو نه په آخر کې به زه خبره وکړم چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د تحریک انصاف د بانی نه چې څوک نفرت کوي یا د تحریک انصاف د بطور پارټۍ څوک تنقید کوي، دا هغوی جایز دی، حق دی. او چې کوم دا د دوی بالکل سیاسي حق دی، اخلاقي حق دی چې هغوی تنقید وکړي. او هر ټیم مونږ وینو په سوشل میډیا باندې د عمران خان خلاف یا د پارټۍ د نورو قایدینو خلاف یا د نور پولیټیکل لیډرز خلاف چې کوم دی مزاحیه کلپس جوړیږي، میمز جوړیږي، دغه رنګ نور چې کوم ویډیوز جوړیږي، ایډیټډ ویډیوز چې کوم مونږ یې نو ډېر زیات یو د انټرټینمنټ یو ذریعه هم وي. خو دا وخت چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف د بیګاره هڅې چې کوم کسان دي اوسه پورې پته نه لګي چې آیا په کوم هسپتال کې څومره زخمیان پراته دي، د څوک زیر علاج دي، داسې ډیټا مخې ته نه ده راغلې، نه هسپتالونو ډیټا جاري کړې ده. نو زه هغه کسانو ته څوک چې د عمران خان مخالفین دي، د تحریک انصاف مخالفین دي، هغوی ته وایم چې تاسو خپل نفرت لا یو څو ورځې چې کوم دی یو پاز ورکړئ، ځکه چې مړي پراته دي، زخمیان پراته دي. نو دا د پښتو شان نه دی چې لکه تاسو په دې کې لکه په سوشل میډیا باندې عجیب و غریب قسمه سټیټمنټ، ځکه چې په ګاونډ کې مړي پروت دي نو که هغه ډېر زیات موږ زموږ مخالفینو موږ ورسره خفه یو او د هغوی په غم کې داسې څرګندو چې موږ هم شامل وو. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.